د لوی او بخښونکي خدای جل جلاله په سپېڅلي نامه د اختر او ژوند خپرونې درنو لیدونکو سلامونه، نیکې هیلې او پیرزوینې مې ومنئ او اختر مو ډېر ډېر مبارک شه. په دې هیله یم چې د اختر شپې ورځې مو تر دې دمه په خیر سره تېرې کړې وي او له خوښیو ډک اختر ولرئ. د اختر او ژوند په دې خپرونه کې له هغو څېرو سره د زړه خواله لرو چې تر دې مخکې تاسو به په سیاسي بحثونو او ګردۍ میزونو کې د سیاست اړوند خبرې ترې اورېدلې وي، خو نن ورسره متفاوت او جلا د زړه خواله لرو دا چې بېلابېل میلمانه لرو، خو لومړنی میلمه مو په دې خپرونه کې د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی ډاکټر صاحب معینګل څمکنی دی. په دې خپرونه کې به ورسره د زړه خواله لرو او د اختر اړوند به هم ځینې مسایل ترېنه اورو، هغه څه به ترې اورو چې تاسو تر نن نه وي ترې اورېدلي. ډاکټر صاحب ستړي مه شئ او اختر مو مبارک شه او ډېر زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله او په خپرونه کې مو سره ونډه واخیسته. مننه د لوی بخښونکي او مهربان الله په نامه تاسو ته او ستاسو تخنیکي ټیم د اورېدونکو لیدونکو همداسې ټولو افغانانو ته که څه د کور دننه دي که څه د کور نه د باندې دي د زړه له تله د لوی اختر مبارکي ورته وایم. الله دې وکړي چې دغه کال نیکمرغه کال شي او موږ هېواد د ډېرو ستونزو نه راووځي. مننه چې د سیاست پر څنګ مو په داسې فرهنګي برنامو کې مو هم راغوښتي. کور ودان په خیر اوسېږئ. د زیږېدو ځای کوم ولایت دی او د ژوند لومړنۍ شپې ورځې مو چېرته تېرې کړې؟ مننه، زه خو د پکتیا ولایت د څمکنیو ولسوالۍ اوسېدونکی، نو همغه ولایت کې ولسوالۍ کې پیدا شوی. نو همالته مې لومړنۍ زده کړې تر 10م صنف پورې د بابا لیسه، الله د بابا وبخښي، ډېر مهربان سړی، د هغه په لیسه کې ترسره کړي. د هغه نه وروسته بیا وضعیت خراب شو، راغلو کابل ته. خوشحال بابا مکتب کې بیا خپل زده کړې ډېر تر کومه کچې مو زده کړې کړي دي؟ دا خو معلومه ده چې یو مسلکي برخه مو ډاکټري ده، خو بیا هم چېرته مو کړي دي؟ په کوم پوهنتون کې او تر کومه؟ کله چې دغه ځای فارغ شو بیا د یوه بورس په نتیجه کې مو پخواني شوروي اتحاد ستاورپول ته ولاړو. هغلته مو طب ملیجوي ووي. د هغه نه وروسته چې بیا راغلو هغه ډېره پخوا وه، په هغه کال راغلو چې کله روسان ووتل، همغه کال باندې موږ را فارغ شو. نو راغلو وطن ته، بیا مو عسکري خدمت ترسره کړو او د هغې نه وروسته بیا نو وطن ته لاړو. دلته د ډاکټر نجیب حکومت سقوط وکړ، افغانستان او دغه کسر چې پکې ناست و دا ټول پکې ټوکر ټوکر شول. لاړو وطن ته، بیا هلته نوره ډېرې مسایل وي، بس تر نن ورځې پورې اوس رابوخت. ډېر ښه. په څو ژبو خبرې کولی شئ؟ که دا هم لیدونکو ته او اورېدونکو سره شریک کړئ چې ډاکټر صاحب په څو خبرو مسلط دی، په څو ژبو مسلط دی او په کومو ژبو خبرې کولی شئ؟ نو پښتو خو مو خپله مورنۍ ده، په دری ژبه، په فارسي ژبه، همداسې په روسي ژبه، په انګلیسي ژبه تر حده پورې خپل ټول مشکل په حل کولی شم. همداسې مې عربي اصطلاحاتو باندې پوهېږم او د اردو باندې اوس لږ لږ پوهېږم، مشکل په حل کولی شم. په روسي ژبه تاسو د اختر مبارکي لیدونکو او اورېدونکو ته ورکوئ نو دغه خو د روسانو خو اول د سپرازنیکم یعنې یا جشن مو مبارک شه. صحیح. نو بلشوی عید قربان دویم ورته یایي. بلشوی عید قربان مبارک всем народам, кто меня смотрит. صحیح. نو زه خو شخصا نه پرې پوهېږم، که چیرې لیدونکي پرې پوهېږي نو هغوی به خوند ترې اخیستی وي. په انګلیسي باندې هم که یو څه درنه واورو؟ انګلیسي هم دغه چې هاپي عید دی، د لکه څنګه چې په روسي کې مې وایي، دوی کې هم دغسې عید ته عید وایي، دغه بلې ژبې ته نه اوړي. د بحثونو یا ګردۍ میزونو کوم ډول موضوعات مو خوښېږي چې تاسو سره پرې بحث وشي؟ زما سره خو چې اول د خپل هیواد په ستونزو باندې بحث وشي، د هغه دپاره کومې لارې چارې په دې باندې زه ډېر تمرکز کوم، ځکه دا اولنی کار زما خپل هیواد دی، ما ته خپل هیواد تر ټولو مهم دی.
دویم د سیمې هیوادونه ګاونډي راته مهم دي چې هغو سره یې موږ روزمره راشه درشه ده. صحیح. او په کل کې زه بیا نړیوال مسایل چې کله په نړیواله کچه باندې تر بحث لاندې نسم دغه زما دپاره بیا تر ټولو ښه دي. ډېر ښه. ډاکټر صاحب د اخترود کې خو طبعا چې کله موږ تاسو کوچني ولو نو اختری به مو اخیسته و بیا چې کله رالویان شولو نورو ته به اختری ورکړو داسې یو خوږه خاطرې درته یادېږي چې درنه وایو؟ نو اصلا داسې دی چې د اختري ورکول دغه ته ماشومان ډېر خوشحالېږي. بیا د موږ په کلو بانډو کې خو داسې یو دستور او رواج دی چې د ماشومان په هر کور ګرځي بیا لمن ورته نیولې وي یو څه خوانی ورته جوړ کړی وي میوې وي وچې میوې ګاډې واډې دغه ور اچوي بیا د سړي به ماشومانو ته پیسې ورکوي. پخوا خو به د پیسې بیخي وې نه ډېرې کمې نور توکي به یې ورکول میوه او دانه هګۍ به یې ورکولې چارمغز به یې ورکول جلغوزي به یې ورکول. نو ډېره ماته چې په زړه پورې وه زموږ پلار د سره د ټولو مړو د الله وبخي نو د داود خان د حکومت نوې پیسې را چاپ شوې وي نو شلګونې را کړی و ما ورور ته شل ورور ته او شل ما ته را کړي وي. صحیح. نو فکر کوم دومره لویه ډالۍ به بل چا بدی موږ په کلي کې چا نه وي ترلاسه کړي. ډېر ښه. او تاسو چې چاته ډالۍ ورکړي تر ټولو ستره ډالۍ به څه وه؟ نو اصلا کې خو د عید په ورځ باندې ما د په ډالۍ کې زه ورځم ځکه چې دا تر ټولو ډېره مهمه ده چې هغه څوک ته چې چاته ورځي په غېږ کې ونیسي همدا غټه ډالۍ ده. دا تر ټولو ډېره ښه غټه ډالۍ دا ده چې هغه سره غاړې تر غاړې شي. بالکل. دا چې د اختریز بنډار دی نو اختریزو کلمو ته راځو. هره کلمه زه تاسو ته وایم بدون له شکه چې ځان ته تعریف لري خو ستاسو له نظره تاسو یې په کمو الفاظو دغه کلمه تعریفوئ یا دغه نوم؟ هیواد، خپلواکي، امید، هیله او هر هغه ځای چې ته پکې وې سکون دې پکې وي په هر نوع فرهنګي او دیني اخلاق دې پکې قایم وي. مننه. ګاونډی دوه تعریفه دی. د هر چا ګاونډی باید ښه اصیل ګاونډی وي نه شریر ګاونډی. ګاونډی هر هغه څوک دی چې د تا په سختو او په اسانو کې دې په ټولو کې په کار راځي. ډېر ښه. سفر هغه تاګ دی چې د لنډ وخت دپاره دی او غواړي چې د ځان سره نوې خاطرې له هغه راوړي او نوي ځایونه وګوري او بالاخره د یو څه د ورځني ژوند نه د لږ لرې باسي. او راډیو د معلوماتو اورېدل دي، د وخت معلومول دي، د هیواد او د نړۍ په سیاست باندې ځان پویول دي ځکه دا راډیو د هر کور میلمه دی نه داسې لکه تلویزیون. او اختر مینه محبت دا زمونږ دینی مقدسه ورځ ده. په دې ورځ باندې ټول نه پخلا خلک یو بل ته ورځي سره پخلا کیږي، د عرفې په سر باندې تجلیل کیږي، زموږ حاجیان ځي. دا تر ټولو مهمه ورځ ده د موږ دپاره. که څه کوچنی اختر دی په هغه کې بیا د سړی د روژې نه خلاصیږي، په لوی اختر کې بیا داسې موږ نوره مذهبي مراسم ترسره کوو. دې برخه کې ډاکټر صاحب له تاسو یوه غوښتنه لرم. له همکارانو هیله کوم چې ډاکټر صاحب ته قلم او کاغذ ورکړي او دوی نه مو غوښتنه دا ده چې د خپل مسلک اړوند یعنی د ډاکټرۍ اړوند یو څه رسم کړي، هغه که هره وسیله وي د طبابت په برخه کې. موږ به بیا له اورېدونکو سره او لیدونکو سره په ډېره ښه ده. ډاکټر صاحب چې تر څو دغه رسم کاږي هغه وسیله رسموي، زه تاسو سره فقط دومره لنډ معلومات شریکوم چې تر ډاکټر صاحب وروسته نور میلمانه هم لرو او جالبې او خوږې قصې به ورسره ولرو. خو تاسو چېرته مه ځئ، را سره پاتې شئ. ډاکټر صاحب سره مو هم بحث دوام لري او ترې به یې ورو انشاءالله. ډاکټر صاحب مصروفه دی، همدا لحظه تاسو یې ګورئ چې
قلم په لاس او پر کاغذ د خپل مسلک اړوند یو وسیله رسموي. دا چې څه رسموي نو وروسته به یې موږ تاسو سره شریک کړي او وبه یې ګورو چې ډاکټر صاحب څه رسموي. ډاکټر صاحب که لږې تشریح کوي کومه وسیله او چې تاسو یې اوس رسم وکاږئ؟ نو دا خو زه خو د موږ د طبابت نښه هغه پایک دی صحیح چې هغه نه مار تاو دی. د مار د زهرو نه د انسان په نه په کار اخیستلی کېږي. ډېر ښه. یعنې ماران باید ونه وژلی شي د هغو د زهرو نه هم چې انسان ته ګټه ورسیږي. نو موږ په کل کې د انسانانو د ژغورنو دپاره ولو که مار هم چې چلی وي هغه هم باید وژغورلی شي. صحیح. یعنې که داسې په کل کې تاسو لږ لنډ معلومات ورکړئ د مار له زهرو نه څومره ګټور دارو یا درمل جوړېدلی سي؟ نو اصلا کې هغه کوم واکسینونه چې د مارانو د چیچلو په مقابل کې استعمالیږي نو هغه په لابراتوار کې د هغو شکل او خواص تغییر ورکوي. نو تشریح ډیره لویه ده په لاندو، خو هماغه هم بیرته د هغې دپاره ورکوي چې کله هغه ور ورکړل په مقابل کې نو کوم زهر چې وي د هغو سره دوی تعامل کوي، بالاخره هغه زهر د منځه وړي، د هغو هغه زهري قوت د منځه وړي. که دې مسلې ته راشو چې ستاسو په اند د اختر پیغام خلکو ته څه دی په ټوله کې، که داسې په لنډ ډول یې ووایي، بیا به یو د درې نورو پوښتنو ته ورشو. اختر خو موږ دوه اخترونه لرو په کال کې چې دغه دواړه هم زموږ د دین په اصولو کې راغلي دي. علاوه د دینه د موږ د افغاني فرهنګ برخه هم ده. نو په اختر هغه وخت دی چې د نړۍ ټول کې چې خواره وره هر څوک وي یا د کور دننه مسافر وي هغوی راځي د خپلو کورونو ته راځي، د ځان سره نوي کالي راوړي، پیسې ګټي د دې په خاطر چې اختر روان دی. په اختر کې خلک صفایي کوي، کورونه پاکوي، د خپل یار دوست د پوښتنې دپاره زمینه ورته مساعدېږي چې دا هر هغه څه دي چې دا د اختر یو برکت دی. کور ودان. د پخوانیو او اوسنیو اخترونو توپیر په څه کې دی که په لنډ ډول یې راته ووایي؟ طبیعي ده چې پخوا خو اخترونه په ډېر ساده ډول سره ولې په طبیعي ډول سره لمانځلی کېدل. هغه کې به خلک یو مشخص ځای ته بوتلل، هلته به یې نیزې ویلې، هګۍ به یې جنګولې او د یو بل کورو ته بوتلل، عیدګاه ته بوتلل، بیا به یو ځای دسته جمعي په جوماتونو کې به چای خوړه، د هغه نه وروسته به بیا ډلې ډلې په کورونو کې به دغه ملي کوم چې وطني خواړه وو هغه به تیارېدل. هر سړی به مکلف و چې هلته یوه ډوډۍ به کوله چې تر څو هغه که چا د چا نه پښه نیولي وي هغه ور ازاده شي او بېرته سره پخلا شي. صحیح. دغه اختر چې کوم اوس دی د لوی اختر یا قربانۍ اختر هم ورته وایي چې خلک پکې قرباني کوي او تر ډېره خلک له غوښو ډېر کار اخلي او ډېر یې کارول کېږي. که د طبابت له اړخه تاسو ورته ووایئ چې په دې برخه کې دوی څه وکړي او څومره غوښه استفاده کوي او څنګه استفاده کوي په لنډ ډول؟ اول خو دې ډېر کوشش وکړي ځکه د ایبولا ناروغي چې د هغه د همدغو غوښو سره یو ځای وي د مالونو سره، نو کوشش دې وکړي چې هر څه د دستکشو سره یو ځای وکړي چې ځانونه پرې خوږ نه کړي، هسې هېڅ ضرر نه لري چې پخه شي ودې خوړلی شي او زیاته دې ونه شي خوړلی ځکه چې بیا د هضم سیستم خرابوي، بیا ستونزې پیدا کوي. او بل هر هغه څوک چې قرباني وکړي هغوی د په شاوخوا کې هغه خلک په نښه کړي چې هغوی غوښه نه لري، هغو ته د کمه دي خو خپله برخه دې ورولېږي چې تر څو هغوی هم د دغې قربانۍ د غوښو نه مستفید شي. کور ودان، د ماشومتوب یا ځوانۍ اختریزه خاطره که راته ووایي یوه لنډه؟ دا ډېر توفیر لري. په ماشومتوب کې خو موږ دپاره نوره هېڅ شي په فکر نه راتلل، یوازې د اختر خوشحالي به وه. څنګه نکریزې وي او څنګه اور بلول وي او څنګه د ډالۍ اخیستل وي. لیکن اوس وخت کې موږ دا فکر کوو چې څنګه امن کې تیر شو، څنګه عیدګاه کې مو لمونځونه وکړل، څنګه چا سره مو ولیدل، دغسې برنامو کې مو ګډون وکړو که نه. دا هغه ټول موږ دپاره اوس په دغه سټیج کې یو او د هیواد فکر را سره دی چې موږ اقتصاد په څه ډول دی، د نړیوالو سره تعامل څنګه وکړو.
اوس دا خو بله. د موږ نه تقریبا هغه پخواني اخترونه ویر شوي دي. په یوه دقیقه کې مو ځانګړی پیغام خلکو ته. ښه مینه، محبت، ملي یووالی، د هیواد بل هیڅوک نشي راته جوړولی چې موږ داسې په خپله جوړ نه کړو. د دښمن زهرجنو تبلیغاتو ته غوږ مه نسئ. او خوشبختۍ خبره دا ده چې زموږ نوی نسل هیڅ بیا د خپل هیواد د کورني جنگ دپاره هیڅ نیت نه لري. ټول سره په یو فکر، په یو شعار دي او ټول په دې باندې دې ته متوجه دي چې زموږ غلیمانو په شاوخوا کې چې د نیمه پیړۍ په موږ باندې څه کړي دي، ټول ورته متوجه دي. د هیواد نه د باندې کوم افغانان چې دي هغه د خپلو هیوادوالو نیوس پام وساتي، مرستې دي ورسره وکړي چې تر څو پورې موږ ورغېږو، جوړ شو او افغانستان په خپلو لاسو آباد کړو، د بل چا ته به یې تامه ونه کړو. کور ودان د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی ډاکټر معین ګل څمکنی. درنو کتونکو او اوریدونکو له تاسو مننه. لومړۍ برخه پای ته ورسېده، خو د اختر او ژوند خپرونه دوام لري. ورځو لنډې دمې ته او تر دمې وروسته بیرته راګرځو. د اختر او ژوند خپرونې دویمې برخې ته ښه راغلاست. درنو اوریدونکو، خپرونه دوام لري او په دې برخه کې راسره د سیاسي چارو شنونکی سید قریب الله سادات میلمه دی. سادات صاحب ته به ښه راغلاست وایو. سادات صاحب خوش آمدین و عیدتان زیاد زیاد مبارک باشه و ممنون از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و به برنامه ما تشریف آوردین. تشکر از شما، از گرداننده های عزیز برنامه و تلویزیون و رسانه شما. درود و سلام به بیننده های عزیز، مردم شریف و با عزت افغانستان در داخل و خارج کشور. عید برشان تبریک میگم. انشالله عیدی که امسال در افغانستان است انشالله بارها بار تکرار شود و مردم ما شاهد عید باشد مثل عید امسال که در فضای صلح، قبل از او که استعلای میگه سال خوش از بهارش پیداست، همی که از اول سال باران بوده و امروز هم ما شما در فضای ابری و بارانی منتظر باریدن رحمت الهی هستیم و ما هم از طرف خود ما باز یک بار دیگر با مردم شریف و عزیز خود عید بزرگ، عید قربان تبریکی میگم، خصوصا برای حجاج گرامی که در مراسم حج است. سلامت باشین. سادات صاحب در کدام ولایت متولد شدین و چند سال قبل؟ تشکر. البته سالش خب دقیق نوشته نکردن یا دقیق نمیگین به مردم؟ نه چرا نه میگم. ما در سال 1350 در ولایت لوگر در ولسوالی ما نداریم، البته مربوط مرکز قریه کلنگار و محل زیست ما را منطقه سیدا میگه. بسیار خوب. در کدام رشته و چقدر تحصیلات کردید؟ البته خب ما خب در بخش‌های مختلف تحصیل البته گفته خب به هر تقدیر درس خواندیم و زحمت و تکلیف کشیدیم، چون در انقلاب بودیم. از ابتدا مکتب را در امو منطقه و محل خود ما که لیسه کلنگار بوده، به تعقیبش انقلاب شد و بعض نابسامانی‌ها و مشکلات پیدا شد. آمدیم در کابل و در کابل ابتدایی را در دقیقی بلخی، بعدا در تکنیک ثانوی که در نایسی است و از او دوباره جنگا و بعض مشکلات و وضعیت خراب شد، یک توقف خوردیم و رفتیم به طرف جهاد و مبارزه و البته مشکلات و چالش‌ها بود و بعدا در پانتون کابل در رشته اقتصاد الحمدلله از یک فرصت مناسب پیدا شد در رشته اقتصاد در یک دوره تحصیل کردیم و بعدا در امی دوران قبل جمهوریت در رشته حقوق در یکی از پانتون‌های خصوصی هم الحمدلله موفق شدم که در رشته حقوق هم تحصیل داشتم. بسیار خوب. عید امسال را نسبت به سالهای گذشته چگونه ارزیابی میکنید که چی تفاوتی داره و چی خوبیایی داره نسبت به عیدهای گذشته؟ خب البته تعریف عید برای ما و شما خوشحالی است، یعنی یک نوید جدید برای یک روز خاص، یک مناسبتی که حضرت ابراهیم علیه السلام نظر به حکم الله متعال حضرت اسماعیل علیه السلام در راه الله متعال قربانی میکند و بعد از اینکه الله متعال قربانی از او را
قبول کرد به جای از این که گوسفند به جای ابراهیم علیه السلام گوسفند قربانی میشه و این نظر میشه و خیرات میشه، یعنی خوشحالی میشه. و بعد از او برای ما شما مسلمان ها که ما ملت ابراهیم علیه السلام هستیم، او روز عید کلان که عید قربان باشه، این روز خوشحالی مسلمین که در او مراسم حج هم است و مراسم است که مسلمان ها میرن برای ادای حج مبارک و اوجا توبه مسلمان ها قبول میشه و بعد از این که قربانی میکنند و مراسم حج ادا میکنند. برای دیگه مسلمان ها هم که در مراسم حج نیستن، یک مکلفیت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما شما میگه که شما مسلمان ها دو عید دارند، یکی عید قربان است و یکی عید فطر است که عید قربان عظیمی ما شما فعلا قرار داریم. و اما در وطن خود ما شما هم همون مراسم و دینی و فرهنگی و کلتوری با او یک جای شده که مردم ما شما در این فضای صلح که امسال از دو رحمت الله متعال ما شما برخوردار شدیم که یکیش صلح است و دیگهش هم باران است و سرسبزی است و وضعیت مردم در حالت بهبود و بهتر شدن است. یعنی یک خوشحالی مردم ما الحمدلله با دو خوشحالی تبدیل شده که ما میتونیم بگیم دو عید ما جشن میگیریم، یعنی عید بهار و عید سرسبزی و عید قربان و عید نظر که ما شما در راه الله متعال قربانی میکنیم. تشکر. تعریف مشخص از عید اگر بگویم که روزی از خوشگذرانی است یا ای که خبرگیری از احوال یکدیگر، چگونه تعریف میکنیم؟ خب البته در یک بخشش ما میتونیم عید با خوشحالی و یک جشن بزرگ مؤمنین و مسلمان ها تعریف بکنیم. مثلا که ما شما در مسائل دینی خود داریم جماعت خرد یا در سطح قریه است و جماعت نیمه بزرگ که جماعت روز جمعه است و نماز عید قربان است یا ایام عید است که میریم یک جشن بزرگ ایجاد میکنیم که میریم یکی دیگر بعد از ادای عید در آغوش میگیریم. عید یعنی رفع کینه ها، رفع خصومت ها، قبول کردن نعمت الله متعال، نهایت اخلاص مؤمنین مسلمان های کسایی که خداوند توانایی دادد بر از که قربانی بکنن و کسایی که فراموش شدن اونا را کمک بکنن، مثل که در عید فطر کمک میکنن، در عید قربان کسایی که توانایی قربانی کردن دارن میرن به اونا کمک میکنن. از دوستا و عزیزای خود که مثلا یک مقدار فراموش شدن اونا را میرن دلجویی میکنن، بر طفلا شفقت میکنن، یک عید مبارکی برشان میدن و بیرون میشن از او تنگی فکری که ما شما در مصروفیت های روزمره داریم. یعنی یک تفریح میشد بر از که ما بتانیم در ایام عید بریم به خانه های دوستا در ولسوالی و ولایات دوردر و از حال احوالی که دیگه خبر بگیریم و بعضی موضوعات دقیق فکر بکنیم که علت از چی است. خب از یک طرف قربانی است که حضرت ابراهیم علیه السلام در پیشگاه الله متعال قربانی میده از بعض مسائل را که حاجی ها میرن مراسم حج ادا میکنن، مینا میرن، مزدلفه میرن، عرفات میرن، توبه و استغفار میکنن، دعا میکنن، خوشحالی میکنن و بعدا میان مثلا ایام عید میشه و ایام عید ما شما در فرهنگ خود ما یک لباس جدید مردم میپوشد و دیگرها توانایی داره بر دیگرها کمک میکنه که اونا هم از می در خوشی شریک شوند. تشکر، سلامت باشین. در این بخش بازی کلمات یا بازی کلماتی داریم. ما چندین کلمه رو براتون نام میگیریم، هر کلمه از خود یک تعریفی می‌داشته باشه. از نظر خودتان چی تعریفی برشان میتین یا چگونه تعریف میکنین؟ رستوران. خب البته رستوران خود در اصطلاح ما و شما نام‌های مختلف دارد که ما هتل و رستوران و کافی و بعضی اصطلاحات خارجی هم دارد. به اونا میگم که چطور مثلا یک جای میرید یک نقطه یا کافی یا چای یا غذا و یا هم یک مراسم یا مناسبت می باشد که یک جای مشخصه برای از مراسم یا مناسبت یا غذا خوردن در نظر میگیرن و گرفتن البته از سالهای متمادی که اوجا میتونیم بگیم محل غذاخوری، رستوران، هتل، موتل، بوتل که چیزایی که مختلف داشتن. کلمه دویم ما هم
تیاره یا هواپیما؟ خب البته هواپیما خدمت و قدر زیاد نداره، می 100 سال یا بیشتر از این. به یاد دارین که چی وقت و کدام نوع تیاره بار نخست در افغانستان آمد؟ خب اولین تیارایی که انگریزا آورده بودند، البته در یک زمان تیارای مسافربری آمده در افغانستان برای اولین بار. برای دومین بار تیارای انگریزا در جنگ که 100 سال پیش، جنگ که امان الله خان غازی به اصطلاح در جنگ به سرلشکر بود، یا تیارای انگریزا آمدن کابل را بمبارد کردن. یعنی تیارها میتونن در افغانستان از 100 سال بیشتر در افغانستان آمدن و در فضا. اما در ریزی که ایجاد میدان‌های هوایی چند تایی که در افغانستان بوده، از اولین میدان‌های هوایی، میدان هوایی کابل و هرات که ما شما شیندن شما میگیم. بار نخست در کدام نوع تیاره سوار شدید؟ ما والا راستی حقیقتش در اولین بار که در تیاره سفرتان که بوده؟ تیاره مسافربری سوار شدم در مراسم حج بود. فکر کنم به 20 سال شاید شود که از 20 سال قبل برای اولین دفعه در تیاره سوار شدم. میم یک کلمه دیگه هم میگیم که معاش چگونه تعریف میکنید؟ خب البته معاش مزدی است که از طرف یک اداره خاص برای یک شخصی که اوجا متحد شود موظف است یا میگیرد اونمو حق و ضمیع از او را در اصطلاح دولتی یا اداری معاش میگه. یعنی مزدی که در بدل کارکرد یک آدم برش پرداخت میشه او را معاش یا مزد میگه. که سوالای شما البته در مناسبت یک ذره مشکل است، چون مسائل مسائل خوشی می باشد و سوالای شما رقم سوالای کانکور است. نخستین بار معاش را که گرفتین چقدر بود و چند سال قبل بوده؟ اگر هم بگوین خیلی خوب خواهد شد. خب البته معاشی که از طریق اداره دولتی گرفتیم خب با یک شکل است. معاشی که از نگاه کار و کارگری گرفتیم یک شکل دیگه است. شاید اولین معاش را که ما گرفتم در یک جای در کمپانی، حالا به اصطلاح کمپانی میگن، در وقت شرکت میگن، کار میکردیم. معاش اولین معاش ما 300 افغانی بود که البته نصف روز مکتب میرفتم و نصف روز کار میکردم. در اوجا کار میکردیم و بر ما ماهانه 300 افغانی معاش بود. ډیر ښه. او رابشو تاسو ویل چې د اختر اړوند پوښتنې به راڅخه وکړئ. نو په دې برخه کې به سادات صاحب نه د اختر اړوند پوښتنه وکړم چې اختر کې د تلفنی مبارکۍ په اړه مو نظر څه دی؟ عید مبارکی که از روی خط تلفن میشه، یکی به خانه دیگه نمیره یا هم امیر از سهل میدونه برای خود که یک تلفن میکنه و خود خلاص میکنه از عید مبارکی. همین چیه؟ چگونه یک فرهنگی است؟ ببینین خداوند متعال برای ما و شما فرصت داده میره که ما و شما اما یکی از اساسات انسانه که خداوند متعال او را اشرف مخلوقات خلق کرده. ترحم، معاطفه، مهربانی، شفقت، همدیگر پذیری و مهربانی باید داشته باشه و این یک مناسبت بر از او میسازه که تو بر از این مناسبت استفاده کن. اگر احیانا یک انسان مریض می باشد، ناتوان می باشد، مشکل داشته می باشد و یا خانه دوستش در جایی می باشه که در اوجا رسیدن نمیتونه، این دوست میره بر از او این موضوع را از طریق تلفن میگه من معذرت دارم. ولی اگر یک چانس و یک فرصت برای پیدا کردن ثواب، برای همدردی، برای محبت پیدا میشه، باید از این غفلت نشود. دومی که تلفن یک وسیله است برای خبرگیری یا مثلا صحبت کردن یا تفاهم کردن یا برای رسیدن برای یک موضوع. خیلی طولانی هم نشه که کسی در تلفن صحبت میکنه بعد او را خسته بسازد یا یک کسی خدای ناخواسته مریض باشه و ای از او با یک حد پرسان بکنه که تا او ناگزیر شود تلفن در مقابل از قطع کنه و او باعث کینه و عداوت یا مثلا ناراحتی شود. یعنی هر دو چیز از این مراعات شود که تلفن یک وسیله فکر بکنن برای استفاده درست از او، اگر چه تبریکی باشد و چه مسائل ضروری روز باشه. نه ای که تلفن فقط غنیمت بدانه، دوستای خود فراموش بکنه و باز یک فرصت دیگه، شاید یک فرصت دیگه پیدا نشود
که تو بری بر از دوستت مبارکی بکنی. سلامت باشین. در اخیر پیامتان میشنویم که برای مردم پیام خاصتان چیست؟ خاناله مننه د اختر د پاره دا پیام دی چې د ټول خپل ولس د دې نعمت چې الله پاک مو تاسو ته ورکړی دی باید د دې نه شکر وباسو چې دا اوس افغانستان کې جنگ ختم شوی دی، امنیت راغلی دی، صلح دی. د دې صلح فضا نه د دې سرسبزي نه د خپل ټولنې نه د آبادی په خاطر د ترقی د رفاه او د مظلوم محروم کسان د لاسنیوانه دپاره موږ تاسو ټوله کوشش وکړو چې یو بل سره همدردي وکړو، همکاري وکړو، روغبړ وکړو او کینه و بغض و عداوت او خدای نخواسته دا خفګان چې دي دا به لرې شي، ځکه چې الله پاک مسلمانانو ته مؤمنین ته وایي چې مؤمن د بل مؤمن سره د 3 ورځې نه زیات کینه باید ونه اخلي. نو دلته دا یو فرصت دی، د دې فرصت نه باید استفاده وشي. نو د دې په خاطر موږ تاسو هیله دا دی چې انشاءالله که بل اختر یا بیا فرصت پیدا شي د دې اختر نه پل جوړ کړو چې د بل اختر دپاره نور فضای اعتماد و ورورگلی زیاد شي. به خاطر از که ما شما مسلمان هستیم و مسلمان بالای مسلمان حق داره یک خرد به دیدن یک بزرگ میره، یک بزرگ میتواند به دیدن یک خرد یا یک کسی که ناتوان است، یتیم است، بیوه است، مظلوم است بتوانند اینا را در این خوشحالی شریک بکنند و بروند پیش از وا امکاناتی که دارند در اختیارشان است و قربانی که میکنند با اصطلاح به مو شکل شرعیش که هرچی که شریعت اسلام اجازه میده در فکر فقرا و غریبا و بیچاره و درمانده باشه که چه میتونن از نگاه نقدی، از نگاه لباس، از نگاه تقسیم سهم قربانی بر مردم همدردی صورت بگیره، دلجویی صورت بگیره. به این خاطر از این روز بزرگ و این جشن بزرگ ما گرامی می‌داریم و با همه مردم شریف و با عزت افغانستان یک بار دیگر عید تبریک میگم. د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی سید قریب الله سادات له تاسو ډېره زیاته مننه چې په دې اختریزه خپرونه کې مو سره ونډه واخیستله او بیا مو هم اختر مبارک او کور مو ودان. تاسو نه مننه د ټولو درنو کتونکو او اوریدونکو له تاسو مننه چې خپرونه مو تر دې دمه وکتله او واوریدله. خپرونه دوام لري او زو لاندې دمې ته تر دمې وروسته د اختر او ژوند خپرونه دوام لري. بل میلمه هم لرو. د اختر او ژوند خپرونې درنو کتونکو بیا هم ښه راغلاست. درېیمه برخه پیل شوله او بیا مو هم اختر مبارک شه. تر دې دمه مو خپرونه وکتله. هیله ده چې خوند مو ترې اخیستی وي. په دې برخه کې هم ځانګړی میلمه لرو. دا چې میلمه مو څوک دی په څو شیبو کې به یې تاسو هم وپېژنئ. زه به یو تصویر راواخلم او دا هم د دې په خاطر چې هم میلمه در وپېژنم او هم په خپله دوی ځان درته در وپېژني. په دې انځور کې څوک وینئ؟ په دې انځور کې ځان وینم. نو د ځان په هکله مو راته ووایاست. ووایه. نوم مې امان الله هوتکی دی. په دې سیاسي بحثونو کې کښېنم، سیاسي بحثونو باندې بحث کوم، د سیاسي بحثونو د یو شاګرد په توګه. ډېر ښه. درنو کتونکو میلمه مو د سیاسي چارو شنونکی امان الله هوتکی صاحب دی. هوتکی صاحب اختر دی میوه مو هم مخ ته ایښې دی. لږ څه ترېنه در واخلئ. دا خو اختر په همدې میوو ښکلی وي او خوند یې هم په همدې کې وي. پوښتنې به هم ورو ورو سره کوو او بحث به هم کوو. که دا راته ووایاست چې څو وروڼه او څو زامن مو دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکې هیلې تاسو ته، ستاسو ټول کارمندانو ته، ټول لیدونکو او اورېدونکو ته وړاندې کوم. وعلیکم السلام ورحمت الله. دا لوی اختر مبارکي تاسو ته او ستاسو ټولو کارمندانو ته، ټولو هیوادوالو ته وایم، که په داخل کې دي که په خارج کې دي. مننه. کور مو ودان تاسو ته دې خدای پاک دې د ټولو طاعت و عبادت او د حاجانو صاحبانو حجونه، دعاګانې، عبادتونه ټول قبول کړي د ټولو مسلمانانو سره. د ټولو مسلمانانو دې د لوی اختر مبارک شي. خدای پاک د ټولو قربانۍ قبولې کړي. امین. خدای پاک دې ژوندی لره، خدای پاک دې آباد لره، کامیاب اوسې، خیر وسې. موږ د خدای مال 5 ورونه وو. یو ورور مو شهید شوی دی او 4 ورونه پاتې وي او 4 ورونه یو چې 3 په وطن کې د روزګان ولایت د راوت ولسوالۍ کې دي او زه دلته په کابل کې اوسېږم.
او درې سره ورونه تر ما مشران دي، زه تر ټولو ورونه کشر وایم. هوتکي صاحب طبعا واده خو به مو کړی وي، څو زامن مو دي، دا برخه مو پرېښوده بې ځوابه؟ ښه ما چې د ورونو پوښتنه ماسې وکړله. دغه دی د خدای مال 15 زامن لرم. ماشاءالله. بل یې وکړې 15 زامن لرم، 3 د پوهنتونونو څخه فارغه دي. ډېر ښه. او یوه دانه چې دی څه مریض دی، بیخي د خلک وایي دا د 40 کالو چې ته به دا فکر کوي چې دا د 15 کالو دی څه مریض دی. خدای پاک دې روغ صحت ورکړي. امین. او هغه بل چې دی کشرۍ چې دی هغه مکتب کې دی، مکتب وایي. ډېر ښه. په څو ژبو خبرې کولی سئ؟ ولا موږ خو خپله دغه دوې ژبې دي، یو خو مورنۍ ژبه ده چې پښتو ده. زموږ په وطن کې زه چې په مکتب کې وم نو چې دا د درې ساعت به راغی، ما به یا ځان مصروفه کاوه یا به مې ځان ایستولی د سیم په څخه ډېره لطفې مې کول. ولا ډېر په اهمیت یې نه پوهېدم، په اهمیت یې نه پوهېدم. نو بیا چې دلته راغلم بیا په اهمیت پوه شوم، بیا چې غټ شولم، بیا چې کابل شو، نور ولایتونه شوله، افغانستان په مختلف ساحو کې چې وګرځېدم، د مختلفو قومونو مختلف خلکو سره کښېنستم، بیا په اهمیت پوه شولم چې والله اشتباه مې کړې وه. کشکې مې په مکتب کې دا درې ساعت ته ډېر متوجه شوی وای. په انګلیسي باندې کم کم پوهېږم، خو په پښتو باندې روانې خبرې کولی شم. په فارسي کې هم ګزاره کولی شم. ګزاره کېږي. درنو کتونکو او اورېدونکو، هوتکي صاحب په دې خبرو کې تاسو ته یو ستر پیغام درکړه، هغه دا چې د ژبې په اهمیت باندې باید ځان وپوهوئ. هغه کسان چې په ښوونځیو کې دي نو دوی دې هڅه وکړي چې د دري ژبې تر څنګ نورې ژبې هم کوښښ وکړي چې زده یې کړي. هوتکي صاحب څنګه او کله مو سیاسي بحثونو ته مخه وکړه؟ ولا دا خو داسې و، دا حالات سړی راولي دې ته. د ظاهرشاه په وخت کې او بیا د شهید داود خان په وخت کې پلار مې مشر و زموږ په وطن کې، ملک و. بیا ورسره د قوم مشر سو، د ظاهرشاه او د داود خان په وخت کې. په هغه وخت کې ډېر وخت دا کړی و. نو دغه ولسي کارونه و دا شان داسې وه لکه موږ ته چې په میراث کې پاتې. نو پلار مې تقریبا 22 کاله 23 کاله مخکې د 94 کالو په عمر باندې وفا شوی دی. زموږ ته چې ډاکټرانو مسلمانانو سره خدای پاک دې وبخښي. نو بیا دا شی زموږ سره په دا ولسي توګه پاته و دغسې. نو بیا دغه حالاتو راوستلو دې ته، قوم کښېنستی، خلک کښېنستله، صاحب کښېنستی چې راسئ دا قومي مشرتوب دی، دا باید د قوم مشرتوب وکړي. بیا په دې قوم کې د یو روغې جوړې دپاره یو سړی موږ ولرو، یو څوک ولرو. نو بیا زه شوم یو بل موږ په وطن کې اجمالیم صاحب سه یو بل یعنې هغه کلیوالي قومي مشرتوبه څه شروع شوله دا خبره څه، ځکه چې زموږ پلار ضعیف و، زموږ پلار ډېر سپین ږیری و په هغه وخت کې ژوندی و. نو بیا یو 3 نفره یې وټاکلو خپل د قوم کې د جرګو د ماتې و بیرانې و د خلاص لپاره. بیا تقریبا یو 18 کاله په دې شانو کې وګرځېدلو. بیا قوم کښېنستی، ولسونه کښېنسته، مختلف قومونه. بیا نو ویله چې دا به ولایتي شورا ته کاندید سو. بیا جمهوریت په وخت کې ولایتي شورا ته کاندید سوم، ولایتي شورا کې راغلم. بیا تقریبا 4-5 کاله رئیس د ولایتي شورا پاته شولم. خو په ولس کې پاته شوم، په کلي کې پاته شولم، په ولایت کې پاته شوم، په ولسوالیو کې پاته شولم، ماته و بیرانه و دې شانو کې پاته شول. دغه حالات وهڅولو تر څو چې د ټولنې په اړه مو معلومات واخیسته، شان مو واخیستله. یا نو یو برخه شه دغه سو چې دغه د ټولنې ضرورت مو اخیستله د مختلفو رسنیو لکه ستاسو او نور مختلفو رسنیو. په هغه وخت کې به زه فکر کوم ستاسو رسنۍ نور محلي راډیوګانو د لارې څخه بیا دا اخیستلې د چارواکو سره مسؤلینو سره مشرکول. بالاخره همداسې راغلی. بالاخره دغه سوله چې سیاسي بحثو ته داخل سولو. سیاسي بحثو ته داخل سولو، د هېواد په سطح باندې معلومات سوه، د تاریخ په اړه باندې معلومات سوله، زده کړې مو سره زیاتې سولې، ځکه ضرورتونه پیدا سوله. تر څو چې سیاسي بحثو ته ځې، مطالعه به زیاته کوې، معلومات به زیاته کوې، په داخل کې به کوې، د سیمې په اړه به کوې، په نړیواله سطح به کوې، معلومات به زیاتوي. معلومات چې زیاتېږي بیا په سیاسي بحثو کې ډېر کېږي، او د ټولنې په اړه باندې به معلومات لري، خپل د خلکو د غوښتنو په اړه به معلومات لري، او د فرهنګونو و رواجونو او د مقدساتو په اړه باندې بیا معلومات لري. دا شان ته مطالعه پکار وه، زده کړه پکار وه. نو دا ټول شان مو سره یو ځای کړله، راغلو سیاسي بحث ته داخل شولو، تر څو سیاسي بحث ته راغلو. درنو کتونکو او اورېدونکو، د اختریزو کلمو برخې ته راغلو. هوتکي صاحب سره به یوه کلمه شریکو، دا چې هره کلمه ځان ته تعریف لري، او به یې ورو له هوتکي صاحب نه چې دوی څه تعریف ورته کوي، یعنې په خپلو الفاظو یې څنګه تعریفوي. هوتکي صاحب، میډال ستاسو له نظر نه؟ میډال تحفه ورکول دي.
یو چاته ناز ورکول دي یو ځانګړی نښان دی یو چاته ورکول دي یو وقار یو نښان دی امنیت او ترڅنګ یې رهنما رهنما خپله لارښود بله وکړه لارښود کور اوسېدل او ګردی میز باسونه کول جاروباز کول او ترڅنګ یې اختر خوشحالي هوتکي صاحب له تاسو ډېره زیاته مننه قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د اختریزو کلمو برخه پای ته ورسېده. اوس نو بلې برخې ته ورځو چې هغه هم د انځورونو برخه ده. انځور به هوتکي صاحب ته سره شریکوو، دوی ته به ورښیو، د انځور په تړاو به د هوتکي صاحب نظر له ځان سره ولرو. زه به انځورونه راوالم، هوتکي صاحب هم خپل چمتووالی ورته نیسي. هوتکي صاحب لومړنی انځور او په دې کې کور، کوڅه، موټر، سړک کور او بلې ودا شان باندې که راشو لږ تمثیل وکړو، خوښه مو ده؟ او مهرباني. هوتکي صاحب دغه کور دی. زه د کور کرایه اخیستونکی په کرایه باندې اخیستونکی یم او تاسو دغه کور په کرایه ورکوئ، نو ما ته به څنګه قناعت راکوئ چې زه دغه کور په کرایه ونیسم؟ او زه فکر کوم دا کور خو دا داسې دی لکه د لاندې چې یو دیوال جوړ وي، د دیواله پر سر باندې جوړ کړی وي، وطاق سر پر سر باندې جوړ کړی وي، نو دا به موږ ته داسې وایي چې موږ یې لرو بلاک دی. بلاک به د بلاک په شکل بیا تاسو درکوو، ځکه چې دا لوړ منزلونه دي، وکې لاندې یو دیوال دی، اخواته یې نړېدلی دی، وکې نو چې دروازه به چیرې په هغه موټر سره یې دروازه هم ده، زه فکر کوم دا موږ تا ته د بلاک په تور درکوو، دا د دې هغه لاسته د کور په حساب. نو په څو به یې په کرایه باندې راکوئ؟ دغسې کورونه خو تا ته خپله اوس معلومېږي کورو کرایې جګې سوي دي، یوه مسله. او بل رئیس الوزرا صاحب ته دې خدای پاک خیر ورکړي محمد حسن اخوند ته یو عمومي اعلان یې وکړي، عجب خوند یې په وکړي، یې ویله چې هر سړی کور جوړولی شي، دا چې ول کور جوړولی شي کرایو یو رقم تغییر وکړي، نو دغه یې ډېره ګټه وکړله. نو اوس که د پخوا حساب چې راواخلې او د بلاک حساب چې راواخلې، دا موږ به یې تا ته درکړی وایي په 8000 ولزر موقعیت پسې فرق شته، او که د اوس حساب ته راواخلې اوس یې باید موږ تا ته درکړو په 15000 یا 18000. څو اتاقه به لري دا؟ نو دا شاید 2 اتاقه ولري، یوه اشپزخانه ولري. ښه، بل انځور ته ورګرځو چې په دې هکله هم د هوتکي صاحب نظر راخلو. دی زما د نقطه نظر څخه معاملهګر په معامله کې درواغجن، فریبکار او نازوانه، بې وعدې، بې وویه، سهار یو څه وایه ماښام بل څه وایه، هر دم تغییر کوه، هغه به څوک وي، هغه به ټرامپ وي، هغه به داسې خوله وازه نیولي. بل انځور ته به راشو. روسیه د روسیې دپاره خدمت وکړي، روسیه یو رقم راپورته کړه، روسیه یو رقم سره یو موټی کړله، مګر بیا هم د افغانستان په اړه باندې ډېر سلو روان دی. او بل انځور ایلان ماسک په دنیا کې غټ میلیاردر سرمایه داره، مګر د غریبو ملکو سره کومک کې مې نه دی اورېدلی ده ته څه، یوازې ځان ته ګټه کوي. بل انځور ته ورځو. ارمانجن او په دې ارمان کې شاید مړ شي، نو دی بیچارهګی هم په دې ارمان باندې سپین ږیری سو او کور په کور باندې ګرځي، غواړي چې بچي په فقر، په ګدایي او په خواست باندې پیدا کړي، او بچي نه په فقر پیدا کېږي، نه په خواست پیدا کېږي، نه په ګدایي پیدا کېږي، او نه بل څوک چاته بچي ورکوي. دا دی خپل پر موټر ټوکي خپله حساب شي، او دا د ده په رقم باندې زه فکر نه کوم چې دی به بچي پیدا کړي، دی به په دغه ارمان کې فکر کوم چې مړ به شي. کور ودان او فکر کوم چې وروستی انځور به وي. سخت دریځه او خپل وطن کې ډېر خدمت کړی دی، خپل حکومت کې ډېر خدمت کړی دی، او خپل حکومت یې یو موټی کړی دی، او په دنیا کې د یو سخت دریځه په توګه باندې پېژندل کېږي چې ډېر سخت دریځه دی، خپل په ملک او خپل حکومت کې ډېر خدمت کړی دی، ملت کې کړی دی که نه دی کړی، حکومت کې ډېر خدمت کړی دی، او ډېرې پرمختللي وسایل یې جوړ کړي دي،
ډېر شیان یې جوړ کړي دي چې بیخي امریکا یې لا بیرولې. کور ودان هوتکي صاحب د انځورونو برخه مو هم پای ته ورسېدله. ورځو بلې برخې ته چې له هوتکي صاحب سره به د زړه خوالو ته دوام ورکوو. د پخوانیو او اوسنیو اخترونو توپیر په څه کې دی؟ یو د عمر په لحاظ دی، یو د حالاتو په لحاظ دی. صحیح. د عمر په لحاظ باندې کلتور، دود، دستور او بالکل د عمر په لحاظ باندې که سړی فکر وکړي اختر په کوچنیوالي ښه خوند کوي. اختر په کوچنیوالي په دې ښه خوند کوي چې ماما پیسې راکوي، لالا پیسې راکوي، بابا او پلار پیسې راکوي، آغا پیسې راکوي، مشر ورور پیسې راکوي، قریبانو دوستان راځي پیسې راکوي، میله راکوي، موږ یې میله بولو، دا راکوي، دا خوند پکښې کوي. او اختر ته به خوشحاله وو، اختر په شپه به مو لمبې کولې، ګینان به مو غورځول، ساعتېرۍ به وو، مجلسونه به وو، بانډارونه به وو، خوندونه به وو، خورا ډېرې کیسې به پکښې کوي. او په لویوالي کې هغه حالت نشته، ځکه چې پر کوچني به دې پام وي هلکه مه وځه د باندې، هلکه جنجال ونه کړې، هلکه دا کار ونه کړې، هلکه په جنجال وانه وړې، هلکه په خوابتیا وانه وړې، هلکه پلانکی کار یې نه دی کړی، اختری دې نه دی کړی، اختري ته به کار برابر کړو، کوچنی درته ولاړ دي، کالي دې نه دي راکړي، میله دې نه ده راکړې، پیسې دې نه دي راکړي. په لویوالي کې مسؤلیتونه سي، کارونه سي، حساب سړي خپل ځان یېري، په کور کې ډېره سودا وي، سړی مه سي، بس عید مبارک سه، همدا خبرې چې ساده کیسه ده. بس کور ودان هوتکي صاحب را به شو په اخترونو کې دې ته چې ستاسو مهم مصروفیت پکې څه وي؟ زموږ مهم مصروفیت پکې دا وي چې د بعضې مشرانو مبارکۍ ته ځو، د قریبانو مبارکۍ ته ځو، او د دوستانو مبارکۍ ته ځو، او د بعضې وطني غټو مشرانو مسؤلینو مبارکۍ ته ځو. او موږ ته هم بعضې خلک چې تر موږ کشران دي، دوستان دي، قریبان دي، یاران دي، انډیوالان دي، هغه مبارکۍ ته راځي. نو په اختر کې په دغه شیانو ډېر مصروف یو. او بل په کوچني اختر هم په دې حسابو کې مصروف یو. په لوی اختر خو بیا یو بل شی هم سره شته چې اختری هم دی. او اختری هم یو مسؤلیت دی، ځکه باید دلته حاضر وي، که شریک وي باید حاضر وي، که نه وي هم باید حاضر وي. یو بل جنجال خو هم در لغاړې دی چې اختری هغه یو خو لکه قرباني ته هم ځینې خلک اختری وایي، یو خو هغه اختری دی چې د پیسې ورکوي کورنۍ ته. ولا هغه ته موږ میله وایو. ښه، یعنې هغه میله خو هم در لغاړې ده که ما درته وویل په غټوالي کې خو دا مسؤلیت هم د سړي د غاړې. پخوا موږ د بل د غاړې وو، اوس بل زموږ د غاړې دی. پخوا کشران موږ کشرانو د مشرانو د غاړې وو، اوس کشران موږ د مشرانو ځای ته تللي، کشران زموږ د غاړې دي. تر تاسو کشران لکه موږ او داسې نور خلک د تاسو تر یا ته خدای شکر دی ځوان یې، نور کشران مو ډېر د غاړې دي، اولادونه دي، قریبان دي، دوستان دي، راځي په یوه نامه بل نامه باندې راځي، نو میله غواړي، پیسې غواړي. کور ودان هوتکي صاحب راځو خلکو ته مو پیغام اورو، او چې هغه ځانګړی پیغام مو په دغه اختر کې خلکو ته څه دی؟ اختر کې به زما پیغام ورته دا وي، مشرانو ته به مې دا وي چې پر یووالي کار وکړو. پیغام به مې ورته وي پر یووالي باندې کار وکړو، منفي ته ډېر نه ځو، راځئ مثبت فکر جوړ کړو. دا ټولنه مو ډېره په فکري توګه ډېره سره جلا سوې ده، ذهنیتونه جوړ کړو. هر انقلاب، هر استعمار، هر څوک چې راغلی دی هغه اول کوښښ کړی دی زموږ ښایسته ښایسته فرهنګونه یې سره ټوټه ټوټه کړي دي. هغه د پخوا فرهنګونه و رواجونه نه دي پاتې، راځئ هغو ته کار وکړو، راځئ ژوندي یې کړو، راځئ یو د بل احترام څنګه وساتو، هغو ته کار وکړو چې احترامونه سره مابینځ ته کړو، قدر مابینځ ته کړو، د مشر قدر، د کلیوالي قدر، او د قریبانو قدر، د دوستانو قدر، د وطندارانو قدر. پر دې قدرونو باندې پام وکړو تر څو چې حقوق یې وپاموو. کور مو ودان دا به مو یو پیغام یې ورته. دویم پیغام مو دا دی چې اختر د خوشحالۍ دی، راځئ نفرتونه ایسته، خوشحالۍ ته ولاړ سو، خندا ته ولاړ سو، او ډېر کویدات نه سره راولو. دا مو ټولنه د شکر دی ټول مسلمانان یو، او راځئ خوشحالۍ ته ولاړ سو، یووالي ته ولاړ سو. او ځوانانو ته به مې پیشنهاد دا وي چې په دې اختر کې دې ډېر احتیاط وکړي، دا موټران دې ډېر نه ځغلوي، دا موټرسایکلان دې ډېر نه ځغلوي، ډېر خوږېږي پسې کې، ډېر ټکرونه کېږي. او د حکومت مې غوښتنه دا ده چې په دې کې په عمومي توګه په غیر اخترو ماسې وه د اګاهي سطح د ملت جګه کړي، د اګاهي دپاره کار وکړي، دا ملت یو خواته ورسو کړي تر څو پورې چې اګاهي سطح جګه سي، چې د دغه ټکرو څخه، د دغه جنجالو څخه، د دغه خوږه څخه، د دغه تکلیفو څخه راخلاص سو.
دا ټولنه مو په اخترو کې په خوشحالۍ بدله شي نه په غم. کور مو ودان هوتکي صاحب چې زموږ بلنه مو ومنله او د اختر په دې ورځ کې راغلی او موږ سره مو په خپرونه کې ونډه واخیستله. بیا مو هم اختر مبارک شه. کور مو مننه. ستاسو دې مبارک شي، د ټولو هیوادوالو دې مبارک شي. خدای پاک دې د اختر په موږ ته ټول شي د خیر اختر کې. کور مو ودان. درنو کتونکو دا برخه هم پای ته ورسېده. وروستۍ برخې ته ورځو خو لنډه دمه لرو، تر دمې وروسته بیرته راګرځو. د اختر او ژوند خپرونې درنو کتونکو او اوریدونکو بیا هم ښه راغلاست او یو ځل بیا مو هم اختر مبارک شه. په دې برخه کې هم له یو داسې چا سره د زړه خواله لرو چې تاسو تل په ګردي میزونو کې او دغه راز سیاسي بحثونو کې دوی کتلي دي، له نوم او څیرې سره یې اشنا یاستئ. خو نن بیا هم یادونه کوم چې اختریز بنډار ورسره لرو او د زړه خواله ورسره کوو. په دې برخه کې راسره د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی روح الله هوتک مو میلمه دی. هوتک صاحب ستړي مه شئ، اختر مو مبارک شه او مننه کوو چې په خپرونه کې مو راسره ونډه واخیسته. سلامت اوسئ، ډېره مننه. پیل به له دې ځایه وکړو چې لومړنۍ خاپوړې مو په کومه سیمه او په کوم ولایت کې کړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بریال صاحب اجازه راکړئ لومړی تاسو له طریقې تاسو د صفحاتو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته د نیکمرغه لوی اختر په مناسبت باندې د مبارکۍ مراتب وړاندې کړم. الله جل جلاله دې وکړي چې دغه اختر د ټولو هغو خوښیو پیلامه وګرځي چې په افغانستان کې د ثبات، سوکالۍ، پرمختګ او د آرام د ساه د ویستلو په بعد چوکاټ کې د موږ نصیبه او دوامداره واوسیږي. آمین. زه د میدان وردګو ولایت د نرخ د ولسوالۍ د چینځیو د قریې یم او لومړنۍ خاپوړې مې دلته کړي دي او همدغه د ما کهول ده، دا د ما مینه ده، د ما ارزښت ده، دغه د ما وطن ده، دا د ما ټول هستي د ما همدغه ده. کله چې هم وطن ته ځې هماغه د کوچنیوالې ساحو ته ورځئ، هغه چې وینې خاطرې مو را ژوندۍ کړي؟ زه ځانګړي خپل مینوال لرم یا مې پخواني د وړکتوب دوستان دي، هغه په مختلفو نورو کسبونو باندې اخته دي. صحیح. اکثره یې په داسې یو لوستې جامعه کې نه دي پاتې سوي، خو په ټوله کې هغه د ما ډېر خوښېږي. هغه را یادوي هغه د موږ د هغه وخت ژوندانه تېرونه، هغه ناسته ولاړه هغه را په یادېږي او هغه ډېرې راته شیرینې او ډېرې له عبرته ډکې وخت. بدون شکه چې خوږې خاطرې وي او د سړي یاد ته چې راځي نو جلا یو حس ورکوي انسان ته. تر کومې کچې مو زده کړې کړي دي او په کومو برخو کې که دا هم له اورېدونکو او لیدونکو سره شریک کړئ نو ښه به شي. که د ما زده کړې په ابتدا کې ما خپله ابتدایي زده کړې په خپله کور کې دننه کړي، البته په دیني علومو کې مې له خپلې مورکۍ نه خدای دې غرق رحمت کړي، له هغې نه مې اخیستي، له هغه نه وروسته مې په دیني مدارسو کې زده کړې ترلاسه کړي دي تر عالمې دورې پورې. له هغه نه وروسته بیا د لوړو زده کړو په لړ کې مې د کابل پوهنتون د ټولنیزو پوهنځی ویلی ده د علومو، هلته مې د اتنوګرافي د باستانشناسي څانګه کې دننه زده کړې ترلاسه کړي دي. بیا مې له هغه نه وروسته په ډیپلوماسي برخه کې دننه 2 کاله زده کړې غځولي دي او ورسره مې په مختلفو داسې اکادمیکو بهیرونو کې، اکادمیکو ادارو کې، په مختلفو اکادمیکو برخو کې دنده ترسره کړې او ورسره مې د استاد په توګه باندې د 14 کلونو په شاوخوا کې د اداره مدیریت او اداره او حسابدارۍ او ورسره د روانشناسي په برخه کې د استاد دنده ترسره کړې. ډېر ښه. کور مو ودان. که راشو دې ته چې اختر څومره درته مهم دی یا ستاسو له نظره د اختر ځانګړی پیغام څه دی ولس او خلکو ته؟ خصوصا اختر خو یو ضیافت الله په نامه باندې یادېږي، دا د خدای جل جلاله له طرفه یوه ځانګړې پیرزوینه، ځانګړې لورینه او د خپلو بندگانو لپاره د میلمستیا ورځ بلل کیږي او د موږ په پښتنو دود کې او یا تقریبا د منځنۍ اسیا د اکثره هیوادونو په اډانه کې دننه دا ورځ یو ځانګړی دودونو باندې لمانځل کیږي. دا د وصلت ورځ ده، دا د محبت ورځ ده او د لوی اختر ورځ بیا د خدای جل جلاله په نزد باندې د خپلو ټولو هغو کړنو په چوکاټ کې چې هغه سړي په یو کال کې کړي وي یا په ټول ژوند کې کړي وي، بیرته د خدای جل جلاله سره د وصلت تر څنګ دننه په ټولو هغو برخو باندې یوه واجبي ورځ بللی سو چې په دغه ورځ باندې یو ځانګړی عبادت ترسره کیږي. دلته ټولې ناخوالې، بدۍ، دښمنۍ
دا په همدغه ورځ باندې شاته پرېښودل کېږي او ورسره یو ځانګړی پیغام یې دغه ده چې دا د ورورۍ اخوت نزدېکت او د مرحمت او د مهر و محبت ډکه ورځ وي او په دغه برخه کې ټول افغانان په دغه برخه کې په ښه لمانځنه توګه مخته کوم عادتونه مو پکې خوښیږي او تر ټولو یې ښه عادت دا 3-4 مرحلې لري. هر په خپله مرحله کې دینونه په مختلفو برخو باندې لمانځلی ده. ما ته چې رایادېږي په مختلفو برخو کې دا د اختري کور په کور باندې ګرځېدل، تګ د دوستانو لیدل کاتل، دا په اوسنۍ مرحله کې د خلکو سره خواله کول، له خلکو سره بنډار جوړول، خلک میلمستیاو ته رابلل، د خلکو میلمستیاو کې شرکت کول او د دوستانو البته کورونو کې ناسته پاسته رامنځته کول. بیا د ځوانۍ په مرحله کې د نن له ملګرو انډیوالانو سره د داسې تفریحي ځایونه لکه نن چې موږ دا برنامه پکې درلودلې د دې ځای کتل په چکر په نیت باندې د ورځو د مانځلو په صورت کې د نن د هغه برخه کې له ټولو مهمه دغه ده چې که څه هم افغانستان له غربت سره مخامخ ده، له فقر سره ده، له بیچارهګۍ سره ده، خو ټول معمول پکې دغه ده چې په دې ورځو باندې خلک نوي کالي اغوندي. اکثرو لپاره خوشاینده نقطه هم دغه ده، دا نوي کالي پکې اغوستل کیږي، نوي جامې پکې بدلیږي او په نوي جامو کې دننه ټولنې ته راوځي او د خلکو سره د ورځ لمانځي. کور ودان په لاند ډول ستاسو په ولایت کې تر ټولو مهم دود په اخترونو کې څه ده؟ ټولیز ډول په ټولیز ډول باندې یو د کور بل کور ته تګ ده، د مسجد ته د عبادت لپاره آمادګي نیول دي، هلته د اختر لمونځ ادا کول دي، له هغه نه راوروسته د اختر مبارکیانې په دسته جمعي توګه په مسجد کې بیا په کلي کې دننه کور په کور ګرځېدل دي او له هغه نه راوروسته بیا په مختلفو برخو کې موږ اخترونو کې د اختر ډوډۍ کوو. هغه ډوډۍ کیږي او ټول کلیوال په مختلفو کورونو کې ناسته پاسته کوي او دا بیا د 3-4 ورځو پورې ادامه پیدا کوي. درنو کتونکو او اوریدونکو اوس هم د اختریزو کلمو برخه لرو چې هوتک صاحب ته به موږ یوه کلمه وایو او د هغه اړوند به د دوی تعریف اورو چې دوی دغه کلمو ته څه تعریف ورکوي. که څه هم هر کلمه ځان ته تعریفونه لري، د هر چا له نظره به جلا تعریف ولري، خو دا چې هوتک صاحب څنګه تعریفوي، دوی له نظر نه تعریف څه دی ترېنه اورو یې. لومړی وطن یا هیواد. وطن مور ده، وطن عزت ده، وطن شمله ده، وطن د سکون لپاره یو بستر. مننه. سیاست په ټوله کې دوه اړخه لري. ښه اړخ یې دغه ده چې څومره وکولی چې د ټولنې او د خلکو لپاره د خادم په توګه پکې کړنه ترسره کړي او دغه مسیر د ځان او د ټولنې لپاره وکاروي. پولیس په ټوله کې پولیس یو ښه مسلک ده او د خدای جل جلاله د محبوب د پیغمبر یعنی د اسلافو او یا په هغه برخه کې چې کله هغه قرن کې د صحابهو په قرن کې د لومړي ځل لپاره د مشروطیې په نامه باندې رامنځته څه شرطه یې ورته ویلې، دا د دې لپاره و چې نظم مراعات کړي او د نظم د ساتلو لپاره او د ځینو جنایتونو د مخنیوي لپاره او په ټوله کې د ټولنې لپاره د نظم بخښونکي ځواک په توګه پېژندل کېږي. ملګری زه وایم هر څه. ملګری یعنی یو انډیوال وي او ملګری وي. ملګری لکه سوری همیشه له انسان سره د خپل قد په اندازه، د خپل اسلوب په اندازه او د دې تر لپاره چې په ښه او په بده کې په درد باندې وخوري. ستاسو تر ټولو نږدې ملګری؟ له ما سره له ټولو نږدې ملګري په نامو باندې یې نشم یادولی چې څومره دي، خو ښه ملګری مې کتاب دی. ډېر ښه. او موټر یوه وسیله ده او مختلف نوعې دي او د یوې استفادې یو ځواک ورکوي انسان ته او تقریبا یو اړتیا ده اوسني ټولنه کې. رابه شو هوتک صاحب یوې بلې برخې ته چې په دې برخه کې د چټک ځواب برخه ده. البته له هرو دوو شمیرو څخه لږې تشریح کوم درته هوتک صاحب چې بیا تاسو تېر نه وځئ، هغه طریقه همداسې به مخته ځو. زه 2 شمیرې وایم، دریمه پرله پسې شمیره به تاسو وایي او وروسته به تر هغه پرله پسې شمیرې 9مه شمیره یادوئ. د هرې 2 پرله پسې شمیرو چې ما وویل، دریمه پرله پسې شمیره به تاسو وایي، تر هغه وروسته به 9مه آخري هغه ټاکل شوې شمیره زموږ 9مه ده چې هغه به هم خامخا ورسره یادوئ.
بیا یې تکرار کوم او که نه نه ریاضي کې ګوره زه ډېر ضعیف یم که ته ارقام راته یادوي نه کوچني ارقامونه به ښه شروع کړو صحیح یعنې دوه پرله پسې شمېرې زه وایم درېیمه شمېره به یې پرله پسې تاسو وایي هغه نه وروسته به آخري ټارګېټ به مو هدف همدا وي چې نهمه شمېره به هم تاسو ورسره وایي چې له یاده مو ونه وځي 2 3 4 او 9 5 6 اوه او بیا ورپسې 9 1 2 بیا 3 او 9 8 9 او بیا ورپسې 11 راځي هوتک صاحب په دې وروستي ځل ما هم غوښتل چې 8 ووایم او د 9 یاد کړي بیا یې 9 له یاده ووځي او دی بلې شمېرې ته لاړ شي نو دا هم یوه لوبه وه چې له هوتک صاحب سره مو ترسره کړله کور مو ودان هوتک صاحب بریالي وئ خو په دې وروستیو کې 9 شمېره چې پکې راتلله پرله پسې نو ځکه نه دا د 9 کلمه ما په ابتدا کې داسې واخیستله چې تاسو هغه 9 عدد راته ښایي خو خپله دغه 9 په خپله فلسفه کې یو ډېر کامل عدد ده په ټوله کې یو کامل عدد ده صحیح سوله ما خپله پړه واخیسته کور مو ودان درنو کتونکو او اوریدونکو بله برخه هم البته بلې برخې ته ورځو چې بیا هم پوښتنې دي هوتک صاحب که دا راته ووایاست چې کله مو سیاسي بحثونو ته مخه وکړله له څه وخت نه مو را پیل کړه په لنډ ډول کې راته ووایئ چې وخت زه په تحلیل برخه کې مې له ابتدا نه د لیکونکي په توګه باندې دغې برخې ته لاس ور یو لیکوال وم په اکثرو برخو باندې مې مقالې لیکلې وروسته بیا په رادیوي او تلویزیوني چوکاټ کې د ځینو ملګرو د هڅونې له مخې دې ډګر ته ور ووتلم او تقریبا یو 12 کاله به کېږي لومړنی بحث مو یادېږي چې په څه خپرونه وه او په کوم مسایلو مو بحث کاوه د جهان په نامه باندې یو تلویزیون و ژورنالیست نوم به نه اخلم لومړنۍ برنامه مې له هغه سره وه په هغه وختو کې د افغانستان او د امارات تر مابین د سولې یعنې د په هغه وختو کې د تېرې ادارې د جمهوریت او د امارات ترمنځ د سولې انګازه را خپرېدله چې څوک خو د سولې بهیر به راځي د لومړي ځل لپاره مې هغه بحث د سولې په مورد باندې اوس هم په سوشل میډیا او په یوټیوب کې شته جالب بحث و په هغه وخت کې دغومره غټ جرأت چا نه سوی کولی چې هغه حقایق چې په هغه وخت کې موجود وه هغه د یو میډیا په مخ باندې راوباسي خو ما وویل کور ودان په لنډ ډول یې راته ووایه چې د کلي او د ښار د اخترونو ترمنځ توپیر څه دی کلیوالي دودونه لا اوس هم په همغه پخواني کلاسیک ډول باندې یو له بله ډېر مینه ناک وي او د ښاري یوازې بیرون راوتل او د بل چا ننداره کول دي هلته ډېر اختلاط ده یعنې هلته ډېر خلک یو له بله مینه کوي محبت کوي په ښارونو کې دغه مدني ټول برخه یې تقریبا ډېره اوج ته رسېدلې ده په هغه اندازه باندې چې په کلیوالي سیمه کې اخترونه لمانځل کېږي په ښاري برخه کې نه لمانځل کېږي په اخر کې مو پیغام اورو چې هیوادوالو ته هغه په لنډو ټکو کې چې څه پیغام لري اختر د سوکالۍ نیکمرغۍ د الله جل جلاله په نیز باندې د عبادات او په ټوله کې دننه د اخوت د رامنځته کېدلو لامل ګرځي هڅه به مو دا وي چې ټولو هیوادوالو ته چې اول خو د خدای جل جلاله نه د افغانستان د آبادۍ لپاره په خپلو عبادتونو کې غوښتنه وکړي ترڅنګ یې له ورورګلوۍ مینه خپره کړي او دغه مینه په همدغو ورځو کې یوه بانه وګرځوئ تر څو له یو بل سره نږدې پاتې سئ د افغانستان د وګړو د ټولنې د خپلو ټولو خوالو او دوستانو تر مابینه د محبت جوګه وګرځېدي کور ودان د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی روح الله هوتک چې بلنه مو ومنله او په خپرونه کې مو راسره ونډه واخیستله تاسو سلامت اوسئ کور مو ودان بیا مو هم اختر مبارک شه درنو کتونکو او اوریدونکو له تاسو هم مننه کوو چې د اختر او ژوند خپرونه مو تر پایه وکتله او مو اورېدله نو یو ځل بیا مو اختر د زړه له کومې مبارک شه نو خپرونه پای ته رسېدلې ده وروستۍ برخه یې وه زه هم درڅخه اجازه غواړم تر بیا او بل اختر او بلې خپرونې مو په لوی الله سپارم له خوښیو او خوشحالیو ډک اختر ولرئ هره ورځ مو اختر شه او اختر مو بختور